انني انا الله انني زچم انا الله ذا الله لا اله الا انا نشته د عبادت لایق مگر زم فاعبدني نو ته زما بندگی کوا واقم الصلاه او قائم کوم لذکری زما د یادولو لپاره ان الساعه یقینا قیامت آتیه قیامت چې ده هغه راتلون کې ده اکادو اخفیها زه اراده لرم چې هغه پټ وساتم لتجزا كل نفس بما تسعى چې بدله ورکولی شي هر نفس ته بما تسعى اما چې مصدري کوي یعنی بسعیها چې هر نفس ته د هغې د سعی په وجه باندې د هغې د کوشش په وجه باندې د هغې بدله ورکول شي نو الله وی قیامت ما پټ ساتلی فلا یصدنک عنها نو تا د منع نه کي عنها یعنی عن الایمان بالساعه په قیامت باندې د ایمان نه تا د منع نه کي من هغه څوک لا یؤمنو بها چې ایمان پې نشته واتبع هواه او پیروي کړې د خپل نفس د خواهش فتردا نو بیا به ته هلاک شي وما تلک بیمینک یا موسی او سدي ستا په خلاص کې اے موسی قال هي عصایا موسی علیہ السلام ویل دا زما امسا ده اتوکل علیها زه اعتماد کوم په دې باندې یعنی لاره کې چې زم لګوم اعتمد اعتماد په دې کوم واهشو بها علی غنمی واهشو او سندم بها په دې باندې علی غنمی په خپل ګډو بيزو باندې څه شي سندم یعنی پانه مانه په سندم ولی فیها اما درشته په دې کې معارب اخرى معارب جمع د معروبتون ده یعنی نور مقاصد من پکشتا مار په وهم سپه په وهم بل ځای په وهم قال ولی الله القها تیوا چوا یا موسی فالقاها موسی علیہ السلام هغه وغورځوله فاذا هي حیه تسعى ناسا په هغه مار ته جوړ شو تسعى تمشي سریعا چې په تیزه په منډه باندې به خوځېده قال ویل الله خذها وایخله ولا تخف مو ویرېږه سنعيدها سیرتها الاولى سنعيدها زرد چې موږ به وګرځو د امسا سیرتها الاولى یعنی فی سیرتها الاولى په خپل هغه پخواني شکل باندې په خپل هغه پخواني حالت ته به وګرځو وضمم یدک الی جناحک او زم کا جخت کا نزدې کا یدک لاس دی لاس نه مراد دی ورغوی دی الی جناحک خپل تخرک ته تخرج وبوزي بیضاء تکسبین من غیر سوء بيد سعيبه یو سپینواله د سی لکه برس مرس په وجه باندې چې څوک لاس سپین شوی ولته وایي چې بیضاء سپین به من غیر سوء بيد سعيبه عیب جن سپین بنی چې هغه د عیب د وجه نه سپین شوی آیه اخرى په داسې حال کې چې دا تا د پاره بله نښه ده هغه لاس به چلته دننه که او بیرته به وویسته رڼا به کول په دې باندې پوه شو که پوه نه شو آیه اخرى دا تا د پاره بله نښه شوه لنوریک من آیاتنا الکبرى دې دپاره چې تا ته موږ وښیو من آیاتنا الکبرى د خپلو لویو نښو نه اذهب الى فرعون انه طغى تلاړ شه فرعون ته دا فرعون چې دی سرکشي کړې ده اذهب الى فرعون انه طغى تلاړ شه فرعون ته دا فرعون چې دی سرکشي کړې ده قال ویلی موسی علیہ السلام رب اشرح لي صدري الله ته زما سینه ما دپاره پرانځي تفسیر مظاهری کې لیکلي حتی یسع فيه المعارف الحق چې معارف حق په هغې کې ځای شي زما په سینه کې التي هغه معارف او هغه علوم لا یکفي فی درکها عقول العقلاء چې د عاقلانو عقل هغه درک کوی نشي ومنها درک انه لا يقدر احد غیر الله على شيء من الانفاع والاضرار او په یو په هغه حقایقو چې په دې مرحله کې په پیغمبر باید پوه شوی وی نو هغه دا وه چې د الله نه پرته بل هېڅوک نه چاته ضرر رسوي شي نه ته که ته فرعون ته ځې ورځه ضرور پرې ورځه قال رب اشرح لي صدري زما سینه ما دپاره پرانځه ویسر لي امري او آسان که ماته زما دا کار چې دومره غټ طاغوت ته او دومره غټ بېدین ته به اوس ورځمه واحلل عقدة من لساني او پرانځه غوټه زما د جبین
دین عام خلکو دا مفهوم اغستی دی تفسیرونو کې هم لیکلي چې موسی علیه السلام ټوړټوړی و خبره به یې نه شو کولی ژبه به یې نه خطا دې ته بیا دا دلیل پیدا کړی دی چې فرعون ورته هغه نیولی و سکروټی ورته نیولی چې دا هغه هلک دی چې زما بادشاهي ته تباه کېږي و که نه سکروټه خوله ته واچوله نو ویلې نه زه هغه هلک خو نه دا ټوله معامله دروغ ده غلطه ده سکروټه چې ماشوم ونیسي خوله کې نه چې ایستې غورځوي ځکه سوځوي که نه سوځوي نو خوله کې څنګه اچوي د دې مطلب دا دی چې ته زما د ژبې نه غوټه پرانځه هغه داسې دی چې یو سړي ته د دې تجربه نه وي چې هغه لاړ شي چاته ودرېږي تقریر ورته وکړي خبره ورته وکړي بیا سړی هم فرعوني فرعون ته لاړ شي او د ده تجربه د دې شي نه وي او دې خبره کې لږ داسې شرم غوندې یا یو شی غوندې محسوسوي چې هغه به وایي چې ته اوس ما ته راغلې که نه نو سړی داسې په یو شي باندې ښه تیز ورتلی نه شي په یو شي تیز ورتلی نه شي نو هغه وایي چې د ژبې نه مې دا غوټه او دا بندش پرانځه دا نه چې تتلو پیغمبران ښایسته مي فصیحه مي او د قوم اشراف مي هغې کې عیب نه وي هغه ان الله اصطفا دی هغه الله غوره کړي الله برګزیده کړي په خلکو کې کون ړون شل شوټ کله هم داسې پیغمبر شوی نه دی ښایسته خلک او په اندامونو روغ جوړ برابر خلک حتی د معلم دپاره تعلیمي نفسیاتو کې دا وایي چې د لاندې ابتدایي صنفونو معلم باید کوڼ نه وي ړون نه وي لاس مات نه وي پښی ماته نه وي ځکه چې ماشومان خو بې ادبه وي بیا معلم پورې خاندي نو نبي کې داسې شی الله ایښی نه دی دلته د وحلل عقدة من لسان نه همدا دی چې هغه د دې تجربه نه وه چې یو ځای کې ودرېږي او داسې لوی ځای کې فرعون مخې ته خبره وکړي تقریر وکړي دغه ژبه مې کلا وکړي چې بس لګیا به یفقهوا قولي چې دوی زما په خبره پوه شي واجعل لي وزیرا من اهلي او ته وګرځوه ما ته یو مرستندوی وزیر زما د اهل نه چې هغه څوک دی عطف بیان دی هارون اخي چې هغه هارون دی ورور مې او اشدد به ازري تک لکه به په ده باندې ازري زما مټ یا ازري زما ملا پې کلکه که ملا مې پې وتړه او ورور مې راسره که واشرکه فی امري او دی ما سره زما په دې کار کې شریک کا د دې پیغمبرۍ په کار کې په دې خبره باندې پوه شو که بل ځای کې راغلي د دې خپله وضاحت شوی چې ما سره مې ورور هارون پیغمبر که هو افصح مني لسانا هغه ډېر ښې خبرې کوی شي صحیح دی که او اول تقریرونه کې چې موسی علیه السلام فرعون مخکې خبرې کولې نو پوره هغسې خبره یې نه شوه کوی فرعون ویلې چې دی ما ته به لار ښیي لا یکاد یوبین دی خو دې ته نږدې دی چې د خپلې خبرې د خپلې مدعا وضاحت هم نشي کوی په دې خبره پوه شو که پوه نه شي دا قرآن کې راغلي لا یکاد یوبین دی دې ته نه نږدې چې خپله خبره واضحه کړي ماته کړي دا خو اول وختونه بیا پسته چې موسی علیه السلام په دې کې په قرار تجربه وشوه بیا د فرعون په پارلمان کې چې موسی علیه السلام کوم تقریر کړی دی په سوره المؤمن کې هغه نقل شوی تاسو بیا وګورئ هغه ډېر عجیب و غریب تقریر دی چې هلته موسی علیه السلام د فرعون په پارلمان کې کړی مجلس شورا کې کړی دی او فرعون ځای په ځای موسی علیه السلام باندې پکې اعتراض کوي او موسی علیه السلام د هغه د اعتراض پروام نه کوي او کله د اعتراض جواب ورکړي او کله رواني خپل روان تقریر کړی بس مشکل حل شو او دعا الله پاک قبوله کړه او د تتلتوب او د ژبې بندۍ دا مسله دا خو عیب دی د نبیانو دپاره انبیاو کې دا شی نه انبیا د عیبونو نه پاکي ظاهري باطني ټولو عیبونو نه پاکي کی نسبحک کثیرا دې دپاره چې موږ ستا تسبیح ووایو ډېره موسی علیه السلام چې و دا د هارون علیه السلام نه 3 کاله کشر او هارون د موسی نه 3 کاله مشر ونذکرک کثیرا او چې یاد کو تا ډېر انک ته چې کنته بنا په موږ باندې بصیرن لیدونکی یعنی ته زموږ احوال وینې موږ دوه ورونه تش لاس فرعون ته د مخامخ کړو
نو اوس ته ویلي نو ته زمونږ احوالونه خبرې. قال الله ورته ویلې قد اوتیت سؤلک یا موسی، یقینا درکول شو تا ته ستا سوال ای موسی، یعنې سوال دې قبول شو. هارون دې ورور دی، هغه تا سره وزیر شو، نبوت کې سره شریک شو. ولقد مننا، اوس ګورئ قرآن ډېر حکیم کتاب دی، والله ترتیب سره خبره کوي. اوس خدای چې فرعون ته لیکي دا وړه خبره نه ده، دا عادي خبره نه ده. نو اوس ورته الله د وړکتوب هغه قصه بیرته یادوي چې ګوره ته ویرېږه ما، ته څنګه حالاتو کې ما ساتلی، اوس دې م ساتم. ورته وایي چې ولقد مننا علیک مرة اخرى، موږ احسان کړی او په تا باندې ابل کرتم موږ تا باندې احسان کړی. اذا وحینا چې کوم کله موږ وحی وکړه ستا الی امک ستا مور ته ما یوحا، هغه څه چې وحی ورته وشوه، هغه وحی دا وه ان اقذفیه فی التابوت، چې دا هلک ته وغورځوه کېده په تابوت کې، فاقذفیه فی الیم، او دا تابوت بیا ته سیند کې خوشې کړه، فلیلقه الیم بالساحل، او بیا به وغورځوي سیند بالساحل د سیند غاړې ته، جانب ته ساحل ته. یاخذه وابه اخلی عدو لی و عدو له، د داسې سړی به یې واخلي چې زما هم دښمن دی د ده هم دښمن دی فرعون. والقیت علیک محبتا مني، او وامې چو په تا باندې محبت خپل طرف نه. دې څه معنا ده؟ دا د موسی علیه السلام شکل الله داسې که چې چا به ولیده مینه به یې پرې راتله چې وایي څونه خو ماشوم دی، څونه ښکلی ماشوم دی، څونه خوږ ماشوم دی، تا باندې مې خپل محبت واچو. ولتصنع علی عیني، دې دپاره چې ستا تربیه وشي، ته وپالل شې علی عیني زما د نګرانۍ لاندې. استمشي اختک، کله چې ستا خور تله، فتقول او خور دې ویلې هل ادلکم، آیا زه تاسو ته وښیم، علی من په هغه چا، هل ادلکم آیا زه رهنمایي وکړم تاسو ته، دلالت وکړم تاسو ته، علی من په هغه چا یکفله چې د ده کفالت پکې. اچھا د فرعون لور یا د فرعون ښځې اوچت که کور ته دننه شو، نو د فرعون ښځې ویلې چې دا خو ډېر خلک دی، دا به موږ ساتو، دا به زوی کړو. نو بیا ښځې ورته راغوښتې د چا سینې نه نیوه او شور یې کو ژړل، د هغې په زړه وخوږېده. نو دا خور یې خو غلې غلې تله که نه، نو هغه هم نورو ښځو سره دننه شوه. ورته یې ویلې زه به درته ډېره صحیح ښځه وښیم، هغه به د دې ماشوم کفالت کوي، او کیدای شي دا ماشوم د هغې سینه ونیسي. نو هغه ویل ځه هغه ښځه هم راوله، که د هغې سینه یې ونیوه دا لاړه خپلې مور پسې. نو چې مور سینې ته یې واچوه، نو معامله خو الله پلان کړې وه که، هسې خوښه خبره خو نه وه که، معامله خو الله پلان کړې چې د مور سینې ته واچوه ویې نیوه، د مور سینې ونیوه غلی شو. بس فرعون ښځې ویلې خورې دا هلک به ورته وساتي. نو هغه ویل صحیح دی، دی نه وایي چې دا زموږ زوی دی ځکه چې دی ویرېږي چې فرعون یې مړ نه کړي، د بني اسرائیلو ماشومان وجل. وایي صحیح دی، کېدای شي مور ته ورته څه معاش هم مقرر کړی، څه تنخواه هم مقرره کړي چې دا اخله، او کړي به یې خامخا به یې کړي چې دا اخله دې خدمت کوه. فرجعناک، نو ته موږ را واپس کړی الی امک خپلې مور ته دی، کې تقر عینها، دې دپاره چې سترګې یخې شي، ولا تحزن او غمجنه نه شي، وقتلت نفسا او تا بیا نفس مړ که سړی دی ووژي، فنجیناک من الغم، نو موږ تا ته نجات درکړه د غم نه. غم نه مطلب دی قصاص. وفتناک فتونا، او ته موږ د ډېرو ازمایښونو نه تېر کړې، د ډېرو ازمایښونو نه هم تېر کړې. ولبست سنینا، او نو تا درنګ تېر که څو کاله، فی اهل مدینه، په اهل مدین کې. مدین د مصر نه 8 مراحلو باندې و. ثم جئت علی قدر یا موسی، بیا ته راغلې مصر ته علی قدر، په همغه اندازه باندې ای موسی یعنې کومه اندازه چې موږ ټاکلې وه چې دغه اندازه باندې به موسی بیا دلته د پیغمبرۍ کار کوي، همغه اندازه باندې راغلی. واصطنعتک، یعنې واخترتک، ته مې غوره کړی، لنفسي، خپل ځان ته، یعنې لرسالتي، خپلې پیغمبرۍ ته، ته مې ځان ته غوره کړی، زه تا نه یو کار اخلم. اذهب انت واخوک، لاړ شه ته ورور دی، بآیاتي، زما معجزو سره چې در مې کړې، ولا تنیا فی ذکري، او سستی مه کوئ
زما په یاد کې او یادولو کې اذهبا الى فرعون تاسو دواړه لاړ شئ فرعون ته انه طغى هغه چې دی سرکشي کړې ده ما نه مني فقولا له قولا لینا نو تاسو دواړه ووایي هغه ته خبره نرمه لعله یتذکر شاید هغه نصیحت قبول کی او یخشا او یا ویریږي د الله کوم عالم دی او بادشاه دربار ته تللی و زموږ د مسلمانانو عالمانو کې بیا هغه عالم ورته ویلي و بادشاه ته چې حوصله غټه که زه داسې سختې خبرې سړي ته کوم او اوس دې برابروم ځکه چې ته ډېر ورانی کوې هغه کوې نو هغه باچا پوه شوی و چې دا خو زما خرابوي نو هغه ورته ویلي ولې سخته کوې مې کوه نرمې خبرې وکړه وی ولې نو وی ولې زه د فرعون نه بدتر یم الله چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام فرعون ته لېږل ورته ویلي چې وقولا له قولا لینا پسته خبره ورته وکړئ نو فرعون هم زه غټ کافر بېدین یم صحیح دی چې زه خو پاچا یم او مسلمان یم څه ظلم به هم رانه شوی څه زیاتی به هم رانه شوی نو فرعون غوندې خو نه یم فرعون دپاره الله وایي چې نرمه خبره او ته ماته وایې چې ځان کلک که زه خو راغلم چې زه په کوم پاچا برابر شم زه هغه سموم سخته خبره ورته کړه ولې سخته راته کوې نرمه وکړه او ورته یې ویلې ته د موسی علیه السلام نه ښه سړی یې تا کې به خو څه معامله یي څه کمزوري به در کې کم ملا یې که عالم یې که هر څوک یې د موسی نه ته ښې نو ورته یې ویلي و ستا نه ښه ایمانه بد ته الله لېږلی و ستا نه ښه ایمانه بد ته الله لېږلی و او بیا ورته ویلي و چې پسته خبره وکوه نو هغه مولوي صاحب یې بیا نرم کړی و چې سختي مه کوه صحیح دی ځکه علما خو حق خبره کوي باچایانو ابراهیم لودي چې په هندوستان کې باچا و نو خو باچایانو کې خو کمزوریان دي نو مونځ ته راغی د جمعې مونځ وایي ملا په منبر ناست و هندوستان کې وایي ملا ویلې چې د ابراهیم لودي غوندې ګنده کورنۍ او فاحشه کورنۍ به په دې هندوستان کې بل څوک نشته دا ډېر خراب خلک د ښځو مزو به بې ستري یې څه شی کړی د خلکو واخه دې خو کتې چې دا هم خو ډېر ظالم بادشاه دی چې دی به څه وایي بادشاه څه ونه ویل مونځ وشو دعا وشوه بیا د مولوي صاحب یې لاس نه ونیو ورته یې ویلي وو مولوي صاحب موږ ټول د خدای ګناهګار زه به مې بل به مې بل ټول د الله ګناهګار خو دغه ځای باندې چې ته ناست وې دا لږ د صبر او د حوصلې ځای دی ډېر د غوسه کېدو ځای نه دی لکه چې ته دومره غوسه وایي دا د صبر او د حوصلې ځای دی بیا نور ځای زه خپل کار کوم زه به خپل کار کوم ډېر خبره ورته نو دا دعوت طریقه دا نه ده چې ته چاته مخامخ کنځلې وکړي دعوت طریقه دا ده که یو سړی ظالم دی که جابر دی هر شی دی محاسبه به ورسره الله کوي خو ته به ورته خبره کوې نرمه چې هغه متوجه شي فقولا له قولا لینا لعله یتذکر شاید هغه نصیحت قبول کړي او یخشا او یا ویریږي قالا ویلی موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ربنا ای زموږ ربه اننا نخاف موږ چې دی یریږو ان یفرط علینا چې هغه به زیاتی وکړي په موږ باندې ظلم به راباندې وکړي او ان یطغا او بله دا او یا دا چې نور به هم طاغي شي نور به هم سرکش شي چې ښه تاسو خو بني اسرائیل زما غلامان تاسو ماته دا خبرې کوئ نور به هم سرکش شي او یا موږ سره به څه هغه وکړي زیاتی به راسره وکړي مړه به هم کړي قال الله ورته لا تخافا تاسو بالکل ونه یېرېږئ انني معکما زه چې یم تاسو سره یم اسمع و ارا هر شی اورم هر شی وینم چې تېرېږي ستاسو د هغې منځ کې زه وینم زه سره یم ویرېږئ مه چا تعبیر کړی اسمعو دعاءکما ستاسو دعا بیا اورم کنه و ارا او وینم کنه ما یراد بکما تاسو سره چې هغه څه کوي هغه وینم مه ویرېږئ فاتیاهو تاسو دواړه لاړ شئ فرعون ته فقولا ورته ووایئ انا رسولا ربک موږ دواړه رسولان یو ستا د رب فارسل معنا بني اسرائیل نو ته بني اسرائیل موږ سره ولېږه د خپلې غلامۍ نه آزاد ولا تعذبهم او مې عذابوه تکلیف مو ورکوه قد جئناک بآیة من ربک یقینا موږ راغلي یو تا ته بآیة معجزې سره من ربک ستا د رب د طرف نه والسلام علی من اتبع الهدى او سلامتی د هغه چا دپاره ده چې هغه د هدایت د لارې پیروي وکړي د هدایت په لاره باندې روان شي انا موږ چې قد اوحی الینا یقینا موږ ته وحی شوی
ان العذاب عذاب چې دی علی من کذب په هغه چا باندې دی چې پیغمبرانو ته دروغجن وایي وتولى او د ایمان نه ډډه وکړي. قال ویلی موسی فمن ربکما قال ویلی فرعون فمن ربکما یا موسی نو ستاسو رب څوک دی ای موسی؟ قال ویلی موسی ربنا الذي رب زمونږ هغه ذات دی اعطى كل شيء خلقه چې ورکړی دی هر شي ته خلقه صورته و شکله یا خلقه وجوده هر شي ته د هغه وجود ورکړی شکل او صورت ورکړی ثم هدا بیا ورته رهنمایي کړې ده لاره ورته ښودلې ده. د لاره ښودل دوه معنا لري یو دا چې حلال حرام روانه روی ورته ښودلي یو دا چې دی ورته ښودلي چې ته به د خپلو لاسونه پښو نه قوتونو نه بدن نه به څنګه کار اخلي چې ستا استمرار حیات وشي او ژوند دې تیر شي لارښوونه یې ورته کړې. قال ویلی فرعون فما بال القرون الاولى څه دی حال د پخوانیو قرنونو مخکې چې خلک تیر شوي یعنی چې ته وایې زه پیغمبر یم ما ته وایې چې ته کافر او تکذیب کوې نو د مخکې چې کوم خلک تیر شوي دا څنګه شو دا کافر د هغه هدف دا و چې دی به وایي او کافر نو هلته چې څونه خلک ناست دي نو زه به ورته وایم چې دا ستاسو پلرون نیکون ته کافر وایي. خو موسی علیه السلام خو هوښیار سړی و خو و کافر پخواني خلک چې و خو کافر و همدا ټول فرعونیان قبطیان وکړل خو موسی علیه السلام خو عقلمند سړی و نو ده ورته ویل قال ویل موسی علمها عند ربي في کتاب د هغې علم چې څنګه و څنګه نو زما رب سره په کتاب کې لیکلي خدای سره لیکلي لا یضل ربي نه خطا کېږي زما رب ولا ینسا او نه څه شی ته هېرېږي نه ته هېرېږي او نه خطا کېږي صحیح خبرې الله په کتاب کې لیکلي دي هغه سره دي. الذي هغه الله جعل لكم الارض مهدا چې ګرځولې ده تاسو ته ځمکه مهدن فرش وسلک لکم فیها سبلا او چلولی دی او روانې کړي دي الله لکم تاسو ته فیها په دې ځمکه کې سبلن لارې وانزل من السماء ماء او کته کړي د اسمان نه اوبه فاخرجنا به ازواج من نبات شتا فاخرجنا بیا موږ راویستي به په ذریعه د دې اوبو باندې ازواجن اقسام من نبات شتا د مختلفو بوټونه مختلف نوع بوټي بیا د اوبو په ذریعه الله ویستي وکلوا ورعوا انعامکم او بیا الله امر کړی دی موږ ته چې خورئ تاسو یې مخورئ دا کوم چې ستاسو د خوراک دي ورعوا انعامکم او خپل څاروي هم په هغې کې وڅروئ ان فی ذلک لآیات لأولی النهی نو یقینا په دې کې د الله د قدرت نښې دي او د الله د وجود نښې دي د الله د توحید نښې دي لأولی النهی د عقلمنو خلکو دپاره